بجلی د تلو نه پس زه د خیر څه د لاندې چت ته راکوشم او په دې کړکۍ کې ښه په سور باندې سم لاستم ځکه چې کټونه مټونه خو دلته کې وونه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه سار ټیم شو د خیر سره بس د کور نه راووتم، ناشته ماشته مې کړو، غاښونو کې مې ژبه تاوخله ګیر چاپېره مې وکتلو. ما ویل چې زما بل پارټنر راوتی دی که نه، خو نه راوتی. بس زه ورته دلته په دې موړه باندې کېناستم او هغه ته مې رنګ وکړو چې ګیر چاپېره مې وکتل نو هغه لا راوتی نه و. بس رنګ مې ورته وکړ، هغه ما ته وویل چې بس دا دی اوس در پاسېدم او درلم. بازاري کې موټرسایکل راویستو او د کور نه راووتو. بس زه مو سره په موټرسایکل باندې کېناستم او شاته مې ګانا ویل شروع کړه تر دې چې موږ د شیرګړ پول ته راورسېدو چې یو ښکلی او خوندور او ډېر زیات مزېدار ځای دی. اوس که څوک هم د دې ځای اوسېدونکي یا دې ځای ته راغلي نو موږ ته په کمنټس کې لازمي ووایي. د هغه ځای نه راوختو چې څښاکوټ بازار ته رانږدې تاسو لیدلی شئ څښاکوټ کارخانو ته راورسېدلو د خیره سره. او چې څنګه د دې ځای نه وختو نو بیا پسې مخامخ د څښاکوټ هدیره وه چې تاسو لیدلی شئ. د څښاکوټ هدیره هم ډېره زیاته غټه ده. خو په دې ښکلي او مزېدارو لارو باندې چې موږ په مخ په وړاندې روانو تر دې چې موږ د درګۍ بازار ته راورسېدو چې د اختر درېیمه ورځ و دونه زیات رش پکې نه و. خو خیر اوس به د دې نه پس په دې کې رش سیوا کېږي. تر دې چې موږ د کار ځای ته راورسېدو بس هغه کور ته څنګه وردننوتو هډوکي مې ورته راښکل ځکه چې په موټرسایکل باندې موږ لږ ستړي شولو. او زما هغه بل پارټنر پکې دننه ور روان شو هغه کور ته. اوس به په دې کور کې زه تاسو ته ښیم چې پاس په لانټر باندې موږ کم چپس شروع کړي نو په هغې کې بس لږ ځای پاتې زما بل پارټنر هلته لګیا دی او زه په دې ځای کې لګیا یم. نو بس په دې ځای کې د دې چپسو کټۍ به نن د خیره سره انشاءالله چې ختمه شي او مشینان هم پکې دواړه لګیا کړي. موږ ویل چې دا کار زر وشي. تر دې چې بجلي لاړه بس زه رالم په دې کړکۍ کې لاندې ښه په سور باندې سملستم د بجلۍ انتظار مې کوو. ما ویل چې بجلي راشي د خیره سره نو بیا به کار کوو. د کار تر دې چې بجلي رانله بس موږ ډایرکټ موټرسایکل ته راوختلو را روان شولو خپل کلي ته. د خپل کلي په طرف چې کله موږ د څښاکوټ بازارونه هم راکراس کوو ښه پر ښکلو مزېدارو علاقو باندې را روان وو ځکه چې نن سبا سپرلی تېر شوی دی نو زموږ علاقې ډېرې زیاتې ښکلې او مزېدارې. تر دې چې موږ شیرګړ بازار ته راورسېدو نو دلته چې وکتل نو نن د میلې ورځ وه. سار کې خو نه وه په دې وجه باندې نه وه چې یاره سار کې مصیبت دا و چې سار وختي موږ هغوی نه وراوتې موږ ډېر سار وختي کې شیرګړ دارونه هم تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات مزېدار دی او دې خو ورسره میله هم لګېدلې ده چې ډېره زیاته ښکلې او ډېره زیاته مزېداره ښکاري. نو اوس که تاسو زموږ په چینل نه وي زموږ د چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ خپل کلي ته راورسېدو دلته به زه خپل ولاګس ختم کړم. ملاویږو به انشاءالله په را روان ولاګس کې. د الله پاک